بمبار نشته. مهرباني وکړه القریشي وروره، سام محمد بن سلمان د ځان جوړ کړی د مایک د خلاص که ستړی مه شې. ما ته السلام علیکم. تا ته وایم وعلیکم سلام، ستړی مه شې. خیر را دې خیر ویسې. زه دوه تپوسونه کوم تاسو نه. تپوس مه کوه، پوښتنه وکړه وروره. تپوس مه کوه. یو خبره ده که نه ډېر مې مه راټینګوه بیا هېرېږي. ښه مهرباني وکړه. ها د ټولو نه مخکې زه دا سوال لرم تاسو نه که چېرته ستاسو حکومت دا ټوله دنیا ویني چې ستاسو حکومت را روان دي، آیا دا ستاسو چې کوم نظام دی او ستاسو چې کوم نظام دی او مطلب دا دی چې کومه ستاسو بیهیویر دی د خلکو څخه که نه ستاسو خو ټول د قرآن او د سنت دغه دی، په ګاډي کې به کیسټ نه وي، په ګاډي کې به ګانه نه لګي، زنانه به په پرده کې ګرځي. آیا دغه د افغانستان چې کوم عوام دي دا به دا تسلیم کړي چې زر اقدم تاسو سره؟ دویم تپوس جواب مه راکوه، په یو پیاره بیا راکړه. کله چې امریکایان کانادا یهود راله او ستاسو تقریبا 10,000 کسان په کنټینرو کې شهیدان کړل، رشید دوستم په دغه باندې په تعاون باندې هغه په مرسته باندې، آیا هغه خلک او هغوی معافي وغواړي؟ نبي علیه السلام خو ډېرو خلکو ته په جنګ کې به معافي کوله، کوم چې به ګیر شي، آیا تاسو هغوی له معافي ورکولی شئ؟ مهرباني قدرمن قاري صاحب مهرباني وکړئ، دوه پوښتنې لري. قاري صاحب سعید خوستی. قاري صاحب سعید بعضې ملګري راځي روزانه لایف ته، کوشش کوئ اسټوډیو ته مه راجګئ. مهرباني وکړئ قاري صاحب. جنرال صاحب ما سوال وانه خیستو. اول سوال خو دا د قاري صاحب محترم، مهرباني وکړه خپل یې ورته وکړه، هغه وایي زه یې کوم. مهرباني وکړه. اول سوال مې دا دی چې آیا دا ستاسو نظام ډېر زیات سخت دی؟ دا ستاسو نظام ډېر زیات سخت دی. سخت دا دی چې دوی چې فردي اواز یې درځي قاري صاحب؟ هو بالکل. وایي د اسلامي امارت نظام ډېر سخت ده، په خلکو باندې حجاب، منځونه او دا کیسټ نه پرېږدئ، سندرې نه پرېږدئ، چې د تاسو په راتلو سره به خلک دا در سره ومني او دم که نه. دا د یوه خبره. دویمه خبره دا وکړله قاري صاحب محترم چې د امریکانو په راتلو سره تر 10,000 زیات طالبان د دوستم او د نورو قمندانانو په مرسته امریکانو شهیدان کړ. دې خلکو ته به عفوه کوئ که نه؟ نبي علیه السلام خو ډېر خلک معاف کړي و د فتح په دوران کې. اوله خبره خو دا چې محترمه تاسو وایئ چې دا نظام سخت دی. ستاسو نظام نه دی سخت. اسلامي نظام خو تاسو ته اسی خلکو سخت معرفي کړی دی، سخت نه دی محترمه. اسلامي نظام کې د موږ تاسې رفاه ده، د موږ تاسې د سر او مال او د عزت ساتنه ده. پکې ځینې هغه قیودات چې په یوه ټولنه کې وضع کېږي، طبعا د هرې ټولنې د اصلاح دپاره خپلې لارې وي. تاسو چې کله امریکا ته لاړ شئ، په امریکا کې هم امریکایي ټولنه خپل محدودیتونه لري، په ځینو شیانو محدودیتونه وضع شوي دي. همداسې په اروپا کې هر هېواد ته چې لاړ شئ، د هغې ټولنې د هغې خلکو د کلتور موافق دوی ځینې محدودیتونه لري. دغسې موږ هم مسلمانان یو، د خپلې ټولنې د اصلاح دپاره ځینې محدودیتونه باید ولرو، خو هغه محدودیتونه باید د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې وي. موږ د شریعت خبره کوو، د اسلام خبره کوو. نو محترمه ته یو افغان یې، مسلمان یې، ته هم شریعت منې را سره. نو چې شریعت ته هم منې، نو د فتح د بشپړېدو نه وروسته افغانان په خپل منځ کې کینی، علما راغواړي، د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې هغه محدودیتونه چې باید ولګول شي دوی تصویبوي او په خلکو هغه محدودیتونه وضع کېږي. د خپل ځان نه، د خپل خواهش نه هیڅوک په چا محدودیت نشي وضع کولی. په دې اړه تاسې مطمئن اوسئ. دویمه خبره دا ده چې که چېرته مخکې د دې نه چې یو څوک په جنګ کې اسیر کېږي یا جګړې ته لاس اچوي، د هغې نه مخکې هغه چې تسلیمیږي هغې ته عفو ده. دا د اسلامي امارت فرمان ده، د امیرالمؤمنین فرمان ده، ټولو خلکو ته عفو ده.
هغه که هر څوک د دې هرې کچې والا ده، که هر څومره ظلم او وحشت یې کړی ده، خو چې اوس وسله په ځمکه ږدي نو دته عفوه ده، دی معاف ده. او که چېرته یو وارې جنګ وکولو، جګړه یې وکوله، بیا شاید دی معاف نشي. سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی وکړه. جنرال صاحب خوب هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ خیرات از قراری است، بفرمایید. شکر است، به دعای سرتان میگذره. خودتان چال دارین؟ ساعتتان تیر از جانتان جور است؟ شکر الحمدلله. موضوع ماست که 11 ولایت فتح شو، یال به مجاهدین به سر چشم خود هر چیز دیده باشه، مهربانی کن و ملت. گرچند که ما خودی ما مسافر هستیم، من مسافر هستم در کشور ترکیه، دیگه خبر ندارم. ما خودی ما از سمنگان هستم، سمنگان هم به دست طالبا افتاد، خبر دارم. خوش هستی خفه است؟ والله نیالی ما از همین خاطر داخل لایفتان آمدم که میخواستم چند کلمه گفتنی داشتم بگم. خوش دولت باشم خوش هستیم، طالب باشم مگم امن باشه وطنی ما، ملت اجازه درس داشته باشه، حقوق بشر باشه، در حق حقوق خود زندگی کنه، در درسش رسیدگی کرده بتانه، ما خوش هستیم. طالب باشه و دولت باشه. همراه طالب کدام مشکلی نداریم. همراه طالب خود تا فعلا کدام مشکلی نداریم. از ولایتتان تماس گرفتی با آمدن طالبا کدام مشکل خود در ولایت شما به مردم عام پیش نیامده؟ مردم خود طالبا در مردم عام فعلا ولایت سمنگان در مردم عام کار نداره دیگه. حتی دکانا بسته بوده، گفته که دکانای تناس کنین، بیاین ملت ببین دکانای تناس کنین. بس هیچ مشکلی نداره انشالله. شما مطمئن باشین با آمدن طالبا امنیت 100%، امنیت سرتاسری در همه کشور، در همه ولایت ها مطمئن باشه مردم، امنیت است. به هیچ کسی طالب کار نداره و نه طالب به این خاطر آمده که از کسی انتقام بگیره. هر کسی که هر چیزی که در 20 سال شده طالب هم گیره بخشش کرده، عفو کرده و شما مطمئن باشین انشالله وقت برسه که شما از ترکیه به وطن خود بازگردین و در فضای امن و برادری یکی با دیگه زندگی کنیم. بسیار تشکر. انشالله ما هم با امید همون یک روز هستیم که وطن ما اگر در دست طالب باشه. قاری صاحب محترم، د سمنگان د ولایت د غزوان په ترکیه کې اوسېږي. ما ته نه پوښتنه وکړې طالبانو په راتلو سره کومه ستونزه مشکلات خلکو ته دا وینا کاملا اطمینان د خلکو ته ویل چې بازارونه خلاص کړي، هیڅ مشکل نشته په سمنګانو کې. دا وایي ما ته تفاوت نه راکوي که طالب وي که حکومت وي، چې امنیت وي سوله وي، موږ په سوله کې ژوند وکړو. محترمه یوازې سوله امنیت هم مهم نه ده. سوله امنیت بل اساسي خبره دا ده چې سوله امنیت پرته له اسلامي نظام نه راتلی نشي. تاسو 20 کاله تیر 20 کلونه تجربه کړل، کله هر څه تجربه کړل، هر څه ولیدل، دیموکراسي مو ولیدل، امریکایان مو ولیدل، د امریکایانو پلانونه مو ولیدل، هر څه آزاد وو. د نړۍ مسلح فوزونه راغلل، پرمختللي مجهزې قواوې راغلې، خو امن را نه وستی شو. دا ملت اسلام غواړي، اسلامي نظام غواړي، سوله اسلامي نظام راتللی شي. ډیره زیاته مننه. مولوي جمشید زابلای صاحب مهرباني. زابلی صاحب زابلای صاحب انټرنیټ مو ډیره کمزوره ده. افغان صاحب مهرباني وکړئ. سلام علیکم جنرال صاحب، غږ مې راځي؟ و غږ دې راځي، مهرباني وکړه. ستړی مشه، د روانو فتوحاتو تبریکي درته وایم. مننه جنرال صاحب، سلامونه تا ته، شاهین صاحب ته، قاري صاحب ته، ټول ملګرو ته او د فتوحاتو مبارکي ټولو ته وایم. او د قاري صاحب څخه مې دوه پوښتنې لرلې. قاري صاحب که چېرته دغه لکه څنګه چې د جنرال دوستم کور او دغسې ډېر دي که نه، دغه افغانستان خو اوس په دغه د اوسني 20 کالو کې تقریبا دغه 80 نفرو دغه چې څومره ودانۍ پکې دي، که ساختمانونه دي، که ښارونه دي، مارکیټونه دي، دا ټول د 80 نفرو دي. او دغه کسان که چېرې تسلیم شي اسلامي امارت ته، بیا یې د دې هغه سره څه کوي ورته د دې مال او حال سره؟ دا خو ټول د ملت وینې دي، اسکلي دي، ځانونه پرې پړسولي دي.
او که چېرې تسلیم نشي بیا ورسره څه کوي. دا خو چې ګوري افغانستان د دې 100 نفرو دی او دا ټولې مارکیټونه بسته بسته ښارونه دي قاري صاحب په شمال منطقه کې، په دې خوا کابل کې، په ننګرهار کې، په قندهار کې، په هر ولایت کې. که دا تسلیم شي اسلامي امارت د دوی سره څه کوي، او که چېرته تسلیم نشي د دوی شتمنیو سره څه کوي. دا خو د دوی شخصي نه دي، نه کوم تجارت لره او نه پدري ورته پاتې دي. افغان صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله په تېرو 20 کلونو کې دا هیواد او دلته راغلي په میلیارډونه ډالر، دا یوازې یعنی غټه برخه چې دا هغه یو 80 کسانو وړې ده. د دې زیات به زما په فکر نه وي. د کرزي په دوره، د غني په 2 دورو کې، د کرزي په 2 دورو کې چې څوک وزیر والی وکیل پاتې شوی د دې خلکو دغه سرمایه لوټلې ده په میلیارډونه ډالر دي، میلیارډونه ډالر. ګورې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې اردو باندې د امریکایانو د سیګار د راپور په اساس، د سیګار خو دقیق راپورونه دي په دې د کابل ادارې سره چې کومې مرستې کومکونه دوی کړي دي هغې په اړه دوی دقیق راپور ورکوي. د هغوی د راپور په اساس تقریبا 95 که 96 میلیارډ ډالر مصرف شوي دي. 95 میلیارډ ډالر یعنی 95 میلیارډ یعنی 95,000 میلیونه ډالر دا مصرف شوي دي. دغه اردو ولې نن تسلیمیږي؟ دا اردو ولې نن وسله په ځمکه ږدي؟ په دې فساد کې تر ټولو زیاته پیسه چې وړې ده ډالر وړې دي هغه د بسم الله محمدي وړې دي. دا اوس چې دفاع وزیر ده، تاسو ته بهتره معلومه ده، تاسو ته به تاریخ معلوم وي. تر ټولو زیات غبن، تر ټولو زیات فساد چې کړی ده په اردو کې بسم الله محمدي او د شمال جنرالانو کړی ده. یو زما نظر ده، یو د اسلامي امارت رسمي نظر ده. اسلامي امارت عفو اعلان کړی ده، عام عفو ده. اسلامي امارت بچاته دی ولس مال معاف نه کړي. دا موږ مکررن ویلي دي چې اسلامي امارت د انسانانو حق چاته نشي معاف کولی. دا د ملت د ولس سرمایه ده چې د هر خاین، د هر اختطافګر، د هر مفسد او چورواکي سره ورسره ده، هغوی نه به وصول کېږي. د ملت به زما خپل شخصي نظر بیا دا ده چې چېرته موږ تاسې لږ شاته وګرځېږو، د په ایران کې د خمینیانو د راتګ نه مخکې، د ایران د خمیني انقلاب د کامیابېدو نه مخکې په ایران کې رضا شاه پهلوي کورنۍ حاکمه وه. د رضا شاه کورنۍ حاکمه وه. د رضا شاه کورنۍ چې د امریکایانو داسې ګوډاګیانو لکه د موږ ګوډاګیانو، د امریکایانو خاص خلک وو. کله چې او دې خلکو ډېره غټې سرمایې جوړې کړې وې، د ملت سرمایې لوټلې وې. کله چې خمینیان راغلل، خمیني راغی، انقلابیان راغلل، د دغه خلکو سرمایې ټوله راټولې کړې، ضبط کړې او په ټول هیواد کې په هغې باندې د یتیمانو د کفالت مؤسسات او بنسټونه جوړ کړل. مؤسسې او بنسټونه یې جوړ کړل. څومره یتیمان او کونډې چې په ایران کې وې د دغې نه تر اوسه پورې تر نن ورځې پورې په ایران کې د یتیمانو د کونډو کفالت د هماغه د رضا شاه د کورنۍ د سرمایې نه کېږي. نو زه وایم زما نظر دا ده په دې هیواد کې خو سخت ډېر یتیمان شوي دي، سخت ډېرې کونډې دي او دا ولس سخت دربدره شو. هغه که په هره خوا کې ده، که د ټامیانو په ګټه، د ټام هوریت په ګټه خلک ووژل شول، خو کونډه یتیم خو ماته ته پاتې دي که نه؟ زموږ د شهداو یتیمانو کونډې هغه خو هم د موږ په غاړه دي، خو د دوی کونډې یتیمان هم د موږ په غاړه دي. زما نظر دا ده چې د دغې خاینو میلیونرانو دا سرمایه دې راجمع کړل شي، مصادره دې کړل شي، دوی ته د امین خلک وټاکل شي، د ټول هیواد د یتیمانو کونډو کفالت د همدغې سرمایې څخه کېږي. زه خو وایم چې د کونډو یتیمانو خو څه کوي چې دغه سرمایه په د ملت وویشل شي. ما و تا ته هم یو موټر پکې رسېږي، ما و تا ته هم یو کور پکې رسېږي. په سله کې قاري صاحب دا غږ در سره بدرګه کوو او موافق کیو در سره انشاءالله. او ملت کې به غریب سړی پاتې نشي، دومره سرمایه دوی جمع کړي. قاری صاحب دومره شیان دې مکړي دي چې په ملت کې غریب سړی نه پاتې کېږي. د دغه خاینو میلیونرانو سرمایه چې دا د دغه خاینانو سرمایه دا د موږ د ملت دپاره بس ده. دغه ملت د یو کال بیخي هېڅ مزدوري دې نه کوي، دغه سرمایه د دوی دپاره بس ده. قاری صاحب هغه ویډیو د نیمروز راورسېدله مکمله چې په ښار کې ګرځي
ویډیو خلک ته واچوي چې خلک پوه شي. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي. یوه د قندوز د 219 په امیر قل اردو د تسلیمۍ مهمه ویډیو ده چې 4000 کسان تسلیم شوي دي سره د 1500 ټانګونو. همداسې د نیمروز ویډیو واچوئ. راپورونه چې کوم راپورونه ملګرو جوړ کړي دي په ښاري سیمو کې ښاري ژوند د خلکو ژوند عادي ژوند روان ده. ټول دولتي ټول ملکي خدمات چې دي هغه فعال دي. څومره ادارې چې دي هغه خدمات خلکو ته وړاندې کوي. او اسلامي امارت د ولایتي مسؤلینو اعلان کړی دا چې څومره ملکي مامورین چې دي هغه د خپلو دندو ته راشي. هغه که د ترانسپورت برخه ده، هغه که د ښاروالۍ برخه ده، هغه که د مالیې برخه ده، هغه که د مؤسساتو برخه ده، هغه که څومره برخې دي د برېښنا برخه ده، هغه خلک د راشي خپلو دندو ته او خپلې دندې د په صحیح طریقه ترسره کړي، ملت ته د خدمت وکوي. صرف دومره به وي چې پخوا به دوی فساد کولی شو، اوس به دوی فساد نشي کولی انشاءالله. د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار کې د مجاهدینو شتون نه یوازې د زرنج ښاریانو ته ډاډ ورکوي بلکې ورڅیرمه نور ولایتونه او ټول هیواد کې هم د یو ستر تحول پیلامه ګڼل کیږي. دلته د مجاهدینو په راتګ سره د زرنج اوسیدونکو ډېر تود هرکلی وکړ او د طالبانو ضد ترسره شویو تبلیغاتو دلته هم خنثی شول او هیچا هم ورته اعتنا ونه کړه. د مجاهدینو دښمنه کړۍ درګرده لګیا دي ترڅو د ښاریانو ته د طالب څېره بده معرفي کړي، خو هغوی چې هر څه د سر په سترګو ویني دروغجنې ادعاوې یې اذهان نشي بدلولی. پیامدار رو که میگفت طالبا میایم مچم چور مینه مچم چکار مینه هیچ کار نمینه. خیر خیریت به طریق علما به طریق قرآن اما فعلا رفتار د امنیت پر برابر موږ د مجاهدینو د خدمات څخه راضي یو او انشاءالله امنیت ښه دی او دا چې ښار هم په سوله ایز ډول سره سقوط وکړي دا هم ډېره ښه خبره شوه چې ښار ونه سو، خلک ستړي نه سوه، خلک مهاجر نه سوه. دا ډېره ښه خبره وه او ملکي خدمات هم تر اوسه پورې خو ښه روان دي او انشاءالله موږ دا امید لرو چې نور هم ښه سي. د مجاهدینو له لوري د بشپړ امنیت تأمین او په ګړندۍ توګه د نورو ملکي خدماتو وړاندې کول هغه څه دي چې ټول ښاریان ترې خوښ ښکاري. ډېر ښه برخورد د ملت سره کوي، ډېر ښه روابط د ملت سره لري، ډېر ښه چلند د ملت سره کوي. هیڅ ناراحتۍ ټول ملت د اسلامي امارت د مجاهدو څه نه لري. نه زموږ مال چا غارت کړی، نه زموږ سره کم زور ظلم سوی، نه د چا مال چا ضایع کړی، نه د چا حق ضایع سوی. بلخوا شاوخوا 46 سانتیګریډ سخته ګرمي کې ښاریان اړ دي چې دوامداره برېښنا وکاروي ترڅو د اوبو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم ورته رامنځته کړي. د مجاهدینو په غوښتنه د برېښنا ریاست ته د دې ریاست د مرستیال په ګډون ګڼ پخواني کارکوونکي راغلي ترڅو خپلو دندو ته ادامه ورکړي او په دې مهم خدماتي برخه کې کوم وړوکی ځنډ هم رامنځته نه شي. سید حسن هستم، معاون تجارتی ریاست نیمروز برشنا. دیگه همینجا کما فی سابق که در حال خدمات رسانی به مردم ولایت نیمروز بودیم. بعد از تحولات هم ما کما فی سابق اما وظیفه خدمات رسانی خود را به وجه حسن انجام دادیم و پیش میبریم و کارمندان ما هم کلشان به وظیفه خود حاضر هستند و برجای برق هستند و هر جا که مشکلی میایم و مشکلات مردم رسیدگی میکنیم. ما روز اول که تحولات به شبهه نامدن پرسنل ما نظر به تشویشات و اذهانی که ما پیش آمده بود اینا تشریف ندادن. بعد از تماسایی با ما داشتن که پرسنل حاضر کنین و اعلاناتی که شد که با کارمندان شهروالی ریاست معارف و جای دیگه کارمندان ملکی کسی کار نداره اونا به وظیفه خود کما فی سابق حاضر شد و پرسنل ما هم به این منوال حاضر به وظیفه شدن و سر وظیفه خواست. با ریاست برشنا طوری که تحولات پیش آمد
نگهبانای ما اینجا تشریف داشتن، اونا بودن و خود پرسنل هم دور بر میرفتن میآمدن و خدا را شکر خدا مشکلی به برشنا پیش نآمده، حتی هیچ نوع مشکلی بر ما پیش نآمده. کارمندای ما فعال هستن، میرن و تمام وسایل ما پابرجا است. یا الحمدلله تر اوسه پورې ان شاء الله هیڅ مشکل نشته. دا کم رقم ده چې موږ بیریدلو یا خلک بیریدل ان شاء الله هغه هیڅ کوم شی زموږ سره نه دي سوي. هماغه د پخوا پر اول باندې ان شاء الله راغلي خپل شعبې کې ناست یو، خپل وظیفه ان شاء الله مخ ته وړو. کارونه موږ حاضر سوي او زموږ ارګان ټول همکاران په خپل برجي برکونو کې او شپه او ورځ موږ ټول خدماتو د ښار ولس حاضر یو او خپل کارو ته مو ادامه ورکړې ده. مخصوصا زموږ برکیان چې ډېر ستړي دي په دې کار کې، روزمره و خلکو ته خدمات رساني د ښار و کونج کونج په کوم ځایو کې چې زموږ هغه مخکې دا شبکه او ټول ته خدمات رساني سوې ده او انشاءالله هېڅ مشکل نه. یوازې د برېښنا ریاست نه، د ښاروالۍ او نورو ملکي اداراتو هم ګڼ مامورین او کارکوونکي راغلي او خپلو اړونده چارو کې بوخت دي. اسمي عبدالحكيم الصديقي هستم، شعبه مديرية الوعد المالية است و معافي داخل الشهروالي قرار دارم. از روزی که مجاهدین امارات اسلامی آمدن خودشان برای ما زنگ زدن که کارمندا میتوانند از سرکار خو و فعلا ما سرکار خو هستیم، هیچ مشکلی به ما ایجاد نشد. عبدالکریم رمانی هستم، شعبه مدیریت مالی شهرولی زرنج است. الحمدلله به همکاران شهرولی و کارمند شهرولی که تعدیل صورت نگرفته بلکه آنها را مجاهدین تشویق کردند که بیاین سر وظیفه خود به کار خود ادامه بدین، کسب شما کاری نداره. د ښاروالۍ په هکله د اسلامي امارت له لوري ټاکل شوی ښاروال داسې وایي: د نیمروز ولایت ښاروالۍ ریاست د اولې ورځې د راتګ څخه د فتحې وروسته نیمروز ولایت ښاروالۍ خپل کارونه اداري کارونه ټول شروع کړي دي. مامورین او کوم ریاستونه چې دلته په ښاروالۍ کې دننه دي، مدیران چې دي هغه ټول راغوښتل شوي دي، پر خپل وظیفو باندې درېدلي دي. په ښاروالۍ په مسؤلینو کې دلته یا په مدیرانو کې په کارمندانو کې کوم تغییرات نه دي راغلي، ټول راغوښتل شوي دي. هر سړی پر خپل کار باندې او ښاري وظایفو خدمتونه زموږ د شروع دي. د ښار د نظافت د اوبو د رسولو د او ښاري کارونه دلته د دکاندارانو د دکانونو جوازونو د او د نوي تعمیراتو د ټول مشکلات دي او خلکو مراجعه کړې ده، ښاروالۍ خدمت کړي. بل پلو د ښار صرافان نور خپلې د پیر او پلور لپاره ایښودل شوي روپۍ پټې نه ږدي، ځکه ښار کې د امنیت شتون دوی اړ کړي چې هر څومره زیاته پانګه هم وي د صرافۍ په بازار کې ښکاره کېږدي او ګټه پرې وکړي. د مجاهدینو په راتګ سره وضعیت ډېر سم دی، ځکه چې د خلکو د امنیت په برابر کې ډېر ښه احساس لري. ځکه د خپله ځان چې در وښیم، زه په نیمروز کې د یو صرافۍ دکه کوم. د صرافۍ دکه چې تېر وخت ما کوله، پیسو ضرورت مې داسې نه کوی، ښکاره مې نه ایښولې، ځکه امنیتي حالات سم نه وو. اوس شکر داسې هر څه برابر پر هر وخت چې زه پیسې پرېږدم یو اودس یو مانځه ته ځم، ټوله شیان پر ځای. د اسلامي امارت سره ډېر مننه کوو په دې باره کې، د امنیت په باره کې، او ډېر نور مشکلاتونه شته چې د بعضې خلکو سره ستا هغه هم ډېر حل شوي دي تر دا ځلې پورې. اول آمدن مجاهدین به همه ملت افغانستان و خصوصا به ملت نیمروز تبریک میگم. بعد از آمدنشان خیلی خوشحال هستیم، چرا که امنیت را آوردن و هیچ کس احساس ترس نداره و با همه عفو عمومی اعلان کردم. موږ ولا لومړی چې مجاهدین دلته راتلل، د رسنیو د لوري څخه موږ دا وحشت درلودی چې د مجاهدین د خلکو کورو ته ورې خلک چوري، صرافۍ چوري، خلک د کورونه راباسي، تیرباران کوي. ولې الحمدلله موږ مجاهدین دلته وکتل، سره د دې چې مثلا نه چور کې موږ د پیسو، د صرافیو، د بانکو، د خدماتو کلي امنیت یې په سمه توګه وساتئ، کور یې ودان. الحمدلله موږ په نیمروز ولایت کې د نیمروز په سطح باندې یو داسې واقع نه ده پېښ شوې چې هغه مجاهدین د خلکو کورو ته اوښتي یا د خلکو پر مال، ناموس او په شي باندې تجاوز کړی. بازار د پخوا په نسبت له ښه بیروبار او ګڼې ګوڼې څخه برخمن دی. ښاریان او دکانداران له ډېره وخت وروسته د یوې ښکاره او سترې خوښۍ احساس کوي. یاره هېڅ مشکل نه لري، بس موږ ډېر خوشحاله یو، کارونه دکانونه ګرده خلاص دي، بس موږ خوشحاله یو، امنیت دی په ښار کې.